زړه مې نری نری خوږېږي نری نری خوږېږي زړه مې نری نری خوږېږي زړه مې نری 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 خوږېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین ولې بېلېږي دا مین سلامونه او نیکی هیلې احترامات زه یم ستاسو ورور ستاسو قربان مشال بنګش له خپلې پاڼې خپلې صفحې ستاسو هم درنه پروګرام خوشحال مازدیګر کې امید لرم چې ټول مینوال به راته روغ او جوړ تازه به وي او د سپرلي د ښکلي موسم کې به د ژوند نه خوندونه اخلئ مینوالو ادبي خپرونه ده له شاعرانو او ادیبانو سره به ستاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه به له تاسو سره شریک کوو مینوالو نن مازدیګری مو له لطیف کامران صاحب خواله راوړی دی له هغو نه به ښکلي کلامونه اورو موږ سره اوسئ السلام علیکم پروګرام خوشحال مازدیګر کې هرکلی درته وایي وعلیکم السلام ستړي مشه ډیره مننه مو کوم لطیف کامران صاحب د ادب د لارې تاسو یو ځانګړی مقام لرئ ډېر مینوال به تاسو پیژني هم یو څو لنډو ټکو کې خپله پیژندل وکړئ مننه ده ډیره مننه لطیف الله مو خپل نوم دی او قلمي نوم مې لطیف کامران دی ادبي هلې ځلې چې دي د پښتو ادبي چمن تقریبا 1990 تقریبا دا 2018 پورې او دې کې چې کوم زما خپل کتاب هم چاپ شو په دې وختونو کې د بمبل په نوم باندې یو کتاب هم شته او ملګرو ته یې دې چمن کې مخکتنه هم کړې ده چې کوم مخکتنه شوې ده دا ټول ملګري دې کې موجود دي مننه مهرباني ډیره مننه مو کوو لطیف کامران صاحب د خوشحال مازدیګر کتونکو ته او د ناستو ملګرو ته که یو ښکلی کلام مو ډالۍ کړو نو ډیره مننه به کوو ډیره مننه غزل د رؤف صاحب زما احساس ورته ګویا شو ورته ورسېدا زما احساس ورته ګویا شو ورته ورسېدا ګنې نو ګرانه وه کیسه چې تر هغه رسېدا او همت په ځان پسې راښکلم ګنې نه و امید همت په ځان پسې راښکلم ګنې نه و امید او تره مینه چې زما د چا تر وره رسېدا او په محبت کې لیمو هم د اظهار ژبه وکړي جوهر صاحب په محبت کې لیمو هم د اظهار ژبه وکړي زه د هغې په زړه هغه زما په زړه رسېدا او زما د بخت واګې نیولې دي پردي لاسونو زما د بخت واګې نیولې دي پردي لاسونو له خپلې برخې هم بې برخې تر ما نه رسېده او د هرې اوښکې سره سمه ملګرتیا د سلګو د هرې اوښکې سره سمه ملګرتیا د سلګو چې له ګوګله راوتا او تر لیمه رسېده او لکه چې ګرانه ته د عشق له زوره نه یې خبر لکه چې ګرانه ته د عشق له زوره نه یې خبر مینه به څنګه تر اسمانه او په څه رسېده او لکه چې ته ګرانه د عشق له زوره نه یې خبر لکه چې ته ګرانه د عشق له زوره نه یې خبر مینه به څنګه تر اسمانه او په څه رسېده او اخري شی د تر آینې هم وخیاروله د خپل حسن په ټول آینې هم وخیاروله د خپل حسن په ټول کمرانه سوچ پیغلتوب ته په کاله رسېده ډېر ښکلی مینوالو دا و لطیف کامران صاحب چې ښکلی کلام مو ترې واورېدو د قیمتي وخت راکولو مو نړۍ مننه په اخره کې به ګرانو کتونکو ته څه پیغام ورکوئ ډېره مننه کوم د تاسو د چینل او تاسو د خوندور پروګرام او د ټولو ملګرو مننه کوم ملګرو ته او ټولو تقریبا چې توره مو اواز وري او ته مو دا پیغام ده تاسو مینه وکړئ محبت وکړئ او پښتو سره مینه وکړئ پښتو ادب سره مینه وکړئ د نړۍ په مخ باندې چې څومره قومونه دي هغه په مختلف دي په مختللي هېوادونه چې دي هغو خپلې ژبې سره مینه کړې ده خپل کلتور سره مینه کړې ده خپل قوم سره مینه کړې ده نو ټولو ته مو دا پیغام ده چې تاسو مینه وکړئ او خپلې مورنۍ ژبې پښتو سره بې کچه مینه وکړئ ډیره مننه مهرباني مینوالو دا لطیف کامران صاحب چې ښکلې مرکه مو ترې واورېدله تر بل خوشحال مازدیګره پورې په لوی الله مسپارمه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان